افغانستان د بندونو له لارې شاوخوا 400 میګاواټه برېښنا تولیدوي. د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې افغانستان د محل له جوړو شوو بندونو څخه د اوبو د سدې په پام کې نیولو سره شاوخوا 400 میګاواټه برېښنا تولیدوي. په داسې حال کې چې د موجودو اوبو څخه د برېښنا د تولید مجموعي ظرفیت 23,000 میګاواټه اټکل شوی دی. د یاد وزارت وایي قاری مطیع الله عابد د باختر اطلاعاتي اژانس سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه وزارت په وروستیو کلونو کې د اوبو د مدیریت، د برېښنا د تولید او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو په برخه کې یو لړ مهمې پروژې بشپړې کړې دي چې له امله یې زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه سوې او د برېښنا د تولید لپاره هم ورڅخه استفاده کیږي. هغه زیاته کړه له هغه وخته چې د اسلامي امارت له لوري په ټول هیواد کې د اوبو بندونو د جوړېدو پریکړه وسوه، تر دې مهاله د یو شمېر لوی بندونو ترڅنګ څه باندې 4,500 کوچني بندونه هم جوړ شوي دي. د اوبو انرژۍ وزارت تر دې مهاله پورې لویو بندونو په برخه کې البته ګڼ شمېر بندونه عملي کړي دي، ګټه اخیستنې ته سپارلي دي چې هغه له جملې څخه یو هم په زابل ولایت کې عمري بند و چې دا په افغانستان کې هغه لومړی پروژه وه چې افغانانو سروې کړه، ډیزاین یې کړه، عملي یې کړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له نیکه مرغه دغه پروژې څخه اوس استفاده روانه ده او هیوادوال دغه پروژې څخه استفاده کوي. په زابل ولایت کې عمري بند جوړ شو، د افغانستان اسلامي امارت لخوا تمویل شو، بودیجه ورته ځانګړې شوه او د افغان استعدادونو څخه پکې استفاده وشوه او په ټوله کې د افغاني تولیداتو څخه په دغه بند کې استفاده شوې ده. دغه بند 15 کیلو واټه په شاوخوا کې برېښنا تولیدوي او د 560 هکتاره په شاوخوا کې کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت له لوري په کابل ولایت کې شاعروس بند جوړ شو چې دغه بند هم د اوبو د مدیریت په برخه کې یوه مهمه پروژه ده، یوه ملي پروژه ده. شاوخوا 52 میلیونه امریکایي ډالر په دغه پروژه باندې لګښت راغی. بالاخره دغه پروژه هم بشپړه شوه، ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. 2200 پورې هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي. له بلې خوا په نیمروز ولایت کې د کمال خان بند دریم فاز باندې کار وشو، پاور هاوس جوړ شو. اوس له نیکه مرغه د اوبو شتون په حالت کې دغه 6 میګاواټه برېښنا تولیدوي او تر 1,04,000 پورې هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دغه پروژې صرف پاور هاوس باندې 20 میلیونه ډالر لګښت راغی. د دې ترڅنګ په هرات ولایت کې یوه بله لویه ملي پروژه باندې کار وشو چې هغه د کروخ ولسوالۍ کې پاشدان بند دی. د نوموړې پروژې چارې هم بشپړې شوې دي. دغه پروژه هم یوه ملي پروژه ده، لویه پروژه ده. 14,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، 2 میګاواټه برېښنا تولیدوي. په دغه پروژه باندې هم شاوخوا 450 میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغی. د دې ترڅنګ په لوګر ولایت کې د سرخاب بند باندې کار وشو چې دغه پروژه هم پخوا فلج وه. د اسلامي امارت د اوبو انرژۍ وزارت رهبر په هلو ځالو باندې دغه پروژې ته بودیجه ځانګړې شوه. بالاخره کار ور باندې وشو، دغه پروژه بیرته فعال شوه. 6,000 هکتاره پورې 3,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، تر 9 میلیون متر مکعب پورې اوبه ذخیره کوي. افغانستان اسلامي امارت له لوري سکتوري وزارتونو ته دنده سپارل شوې وه چې د هېواد په هر ولسوالۍ کې یو چک ډیم جوړ شي چې تر دې مهاله پورې څه د پاسه 4,500 په شاوخوا کې چک ډیمونه جوړ شوي، ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. د اوبو انرژۍ وزارت په چوکاټ کې سږ کال 90 چک ډیمونه جوړ شوي او ګټه اخیستنې ته سپارل شوي دي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال په فراه ولایت کې د بخش آباد بند، پکتیکا کې د پلتوني بند، هلمند کې د کچګي بند د وروستي پاس، په کاپیسا کې د باغدارې بند، په غزني کې د سلطان بند او په لوګر کې د خروار بند دوهم پاس چارې هم دوام لري چې د چارو د بشپړېدو وروسته به زرګونه هکتاره ځمکه خړوبه او سلګونه میګاواټه برېښنا به تولید کړي. نور لوی بندونه هم تر کار لاندې دي چې په هغه بندونو کې په فراه ولایت کې بخش آباد بند دی. بخش آباد بند افغانستان او سیمې سطحه د اوبو د مدیریت په برخه کې یوه لویه پروژه ده. د دغه پروژې په تکمیل سره به 20 میګاواټه برېښنا تولیدېږي، څه د پاسه 8,000 هکتاره کرنیزه ځمکه به خړوبېږي. دغه پروژه په 2 فازونو کې پلي کېږي چې د لومړي فاز چارې په تکمیلېدو دي
2 تونلونه پکې شامل دي چې هر یو تونل یې 1500 په شاوخوا کې متره اوږدوالی لري. نو د لومړي فاز له تکمیل وروسته به انشاءالله دوهم فاز باندې هم کار شروع کیږي او د افغانستان اسلامي امارت د رهبرۍ له لوري تصمیم دا نیول شوی دی چونکې دا یوه لویه پروژه ده د سیمې په سطحه باندې د اوبو د مدیریت په برخه کې. نو معمولا یو څه وخت نیسي نو یو خاورین بند هم په پام کې نیول شوی دی. موږ هیله مند یو چې د هغه بند چارې هم پیل شي. د دې ترڅنګ په پکتیکا ولایت کې د پلتوني بند هم تر کار لاندې دی. دغه بند چارې هم 25 سلنه د ساختماني چارې پرمخ تللي دي. د اوبو د مدیریت په برخه کې هم دا یوه مهمه پروژه ده. دا پروژه هم افغانانو سروې کړې او ډیزاین کړې ده او د عملي کېدو په حال کې ده. 350 میلیونه افغانۍ لګښت په دغه پروژه باندې راځي. د دې ترڅنګ تر 1 میګا واټه پورې برېښنا تولیدوي. 2.5 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. دغه پروژه هم تر کار لاندې ده. د دې ترڅنګ کجکي بند آخري فاز هم تر کار لاندې دی چې دغه فاز په تکمیلېدو سره به د برېښنا د تولید ظرفیت د کجکي بند کې له 50 میګا واټه څخه 150 میګا واټه ته لوړ شي او همداراز د اوبو د ذخیرې ظرفیت به هم ورسره 2 چنده شي. د دې ترڅنګ په روزګان ولایت کې شفلوغ بند هم تر کار لاندې دی چې 1.6 میلیونه افغانیو په لګښت باندې دغه پروژه پلي کیږي او د دې ترڅنګ اغاجان بند هم تر کار لاندې دی چې دا هم یوه مهمه پروژه ده. او په کاپیسا ولایت کې د باغداري بند هم تر کار لاندې دی. دغه پروژې د سروې او ډیزاین چارې روانې دي. هغه هم انشاءالله په تکمیلېدو سره دي. دغه پروژې کله چې دغه پروژه جوړه شي پلي شي نو 140 میګا واټه برېښنا به تولیدوي. دا هم یوه مهمه پروژه ده. د دې ترڅنګ د نورو بندونو برخه کې په غزنی ولایت کې سلطان بند هم تر کار لاندې دی چې دا هم تر 10,000 پورې هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې ترڅنګ په لوګر ولایت کې خروار بند دویم فاز تر کار لاندې دی چې دا هم یوه مهمه پروژه ده. 6,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. نو دغه بندونه دي البته عمده بندونه یا لوی پروژې چې د اوبو انرژۍ وزارت له لوري هغه بشپړې شوي دي ګټه اخیستنې ته سپارل شوي. ښاغلی عابد په خپلو خبرو کې وویل چې وزارت یې د کانالونو او د سیندونو د غاړو د تحکیم په برخه کې هم پراخ کارونه کړي دي چې یوازې د آمو سیند د تحکیماتي کارونو په ترسره کېدو سره 1,000 هکتاره کرنیزه ځمکه د خړوبېدو وړ سوې ده. عابد د دې پوښتنې په جواب کې چې د اوبو او انرژۍ وزارت کابل ښار ته د پاکو اوبو رسولو په برخه کې کوم پلانونه لري وویل د کابل ښار د اوبو د ستونزې د دایمي حل لپاره د اوبو انرژۍ وزارت 3 لوی عمده پلانونه په نظر کې نیولي وو چې یو له هغو مهمو پروژو څخه په د کابل ښار د اوبو د ستونزې د حل لپاره د کابل ښار په سویل کې د شاتوت یا لندر بند جوړول وو چې له نیکه مرغه د اوبو انرژۍ وزارت د رهبرۍ په هلو ځلو باندې البته د دغه پروژې سروي او ډیزاین د پروسې تکمیل شوي دي. بیا د اوبو انرژۍ وزارت رهبرۍ په هلو ځلو باندې دغه پروژه منظوره شوه او له نیکه مرغه دغې پروژې ته 1 میلیارډ افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. د دغې پروژې تدارکاتي پروسه هم تر ډیره پرمخ تللې ده. موږ هیله من یو چې دغې حیاتي پروژې چارې هر څومره زر چې کېدلی شي چارې پیل شي. دغه پروژه کولی شي چې د څښاک لپاره کابل ښاریانو ته 4-5 میلیونه پورې نفوس ته اوبه ورکړي. د دې ترڅنګ 15 میګا واټ برېښنا هم تولیدوي یا 300 هکتاره کرنیزه ځمکه هم خړوبوي او په ټوله کې دغه پروژه د کابل ښار لپاره ډیره مهمه او مؤثره پروژه ده. د دې ترڅنګ چونکې لوی پروژې ډیر وخت ته اړتیا لري له پنجشیر څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال پروژې باندې هم ډیر کار وشو. دغه پروژې سروې او ډیزاین ترسره شو. فی الحال د اوبو انرژۍ وزارت هڅه دا ده تر څو پورې د پانګونې له طریقه دغه پروژه پلي کړي ځکه په دغه پروژه باندې تقریبا تر 400 میلیون ډالر پورې لګښت راځي چې دا ډیره بودیجه ده. د دې ترڅنګ پلان دا و چې له شعار اوسپن څخه هم کابل ښار ته اوبه را انتقال شي چې د افغانستان اسلامي امارت له کابینې پرېکړې وروسته ادارې امورو په مشرۍ باندې تخنیکي ټیم ته دنده سپارل شوې ده چې کابل ښار ته له شعار اوسپن څخه د اوبو
د انتقال هغه تخنیکي مطالعات ترسره کړي او په دې برخه کې تخنیکي مطالعات او سروېګانې او تخنیکي ټیمونه د دوی فعالیتونه روان دي. نو دغه عمده پروژې دي. دغه پروژو په پلي کېدلو سره به انشاءالله په کابل ښار کې د اوبو ستونزه په مکمل ډول باندې حل شي. د اوبو انرژي وزارت د ویان قاری مطیع الله عابد په وینا یاد وزارت د سیندونو د مهار او د بندونو د پراختیا لپاره 15 کلن عملیاتي پلان هم ترتیب کړی دی چې دغه پلان له مخې به په هیواد کې د لویو بندونو د جوړولو بهیر په منظم ډول پر مخ لاړ سي. ورته مهال د زابل او پروان ولایتونو د وطن اوسیدونکو د لوی بندونو او چکډمونو د جوړېدو په برخه کې د اسلامي امارت هڅې ستایي او وایي چې د بندونو او چکډمونو په جوړېدو سره هغه سیمې او مځکې چې د سیلابونو له خطر سره مخ وي خوندي سوي او ترڅنګ یې د اوبو د بې ځایه کېدو مخنیوی هم سوی دی. سمیع الله عابد یم د کلات ښار یو تن اوسېدونکی. دا چې د اسلامي امارت په راتګ سره بندونو جوړولو ته خاص توجه سوې ده نو د ډېرو هغه آفتونو مخه نیول سوې ده لکه سیلابي اوبه به راتلي او د خلکو کښتونه به یې له منځه وړل، زراعتي مځکې به ورته خرابولې. اوس د هغوی مخه نیول سوې ده. همدارنګه کوم مځکې چې به شاړې پاتې وې د هغوی لپاره اوبه برابرې سوي دي. ځینې خلک د زراعت په برخه کې پر کار سوي دي. همدارنګه په ځینو ځایونو کې د برېښنا استفاده ورڅخه زیاته سوې ده چې په دې سره ډېرو خلکو ته ګټه رسولې ده. په اقتصادي برخه کې ګټه رسولې ده او هم هغه تاوانونه چې ځینې پیښېدل د سیلابي اوبو څخه د هغوی مخنیوی سوی ده. د اسلامي امارت څخه ملا هم غوښتنه ده چې نور هم پاملرنه ورته وشي او کم چک ډیمونه چې جوړ شوي دي د هغوی ښه نظارت او څارنه وشي تر څو پورې تخریب مخنیوی وشي او په راتلونکي کې لا هم دې برخې ته پاملرنه وکړي تر څو دغه د اوبو د کمبود ستونزه چې اوس ډېر خلک ورسره لاس و ګرېوان دي دا هم له منځه ولاړ شي. عبدالهادی مدبر هستم، باشنده ولایت پروان. بعد از سال 1400 که امارت اسلامی پیروز شدند در ولایت پروان خیلی کارهای خوب را انجام دادند که از او جمله کارهای یکش ساخت چکدم‌های آبی و یا بندهای آبی بود که بسیار بالای به مردم مفیدیت داشته. در زمان قبل که بود بخصوص سال 96 یک سیلی که در ولایت پروان آمد بسیار مردم در او تلف شد. ساخت این گونه چکدم‌های آبی میتونه جان مردم نجات بده از سیلاب‌ها. دا چې د اقلیم د تغییر له امله د اوبو د سرچینو کمښت زیات سوی، د اوبو او انرژي وزارت ویان قاری مطیع الله عابد له هیوادوالو وغوښتل چې د اوبو له بې ځایه مصرف څخه ډډه وکړي او کوشش وکړي ترڅو د مځکې له سطحې اوبو څخه مناسب او تر مځکې لاندې اوبو څخه کمه استفاده وکړي.